سلامونه احترامات الله دې وشي ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ بیا هم ستړي مه شئ د فرانسوي ژبې زده کړې ته د نن ورځې د درس موضوع هم ده les parties du cœur les parties du cœur د بدن غړي les parties du cœur د بدن غړي دغه درس ګرانو وروڼو او خویندو ما په 3 برخو تقسیم کړی دی که چیرته ټول په یو ځل باندې ووایو نو شاید وخت هم زیات ونیسي او داسې لږ خسته کن به شئ نو په دې خاطر دغه درس ټول ما په 3 برخو تقسیم کړی نن ورځ به یې لومړۍ برخه ووایو او باقي 2 برخې که ژوند و مرګې نه و او د الله رضا و نو انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به یې ووایو نو نن به لومړۍ برخه ووایو le visage مخ le visage مخ la tête سر la tête سر l'œil سترګه les yeux سترګې la bouche خوله le menton زنه les joues غومبري les cils باڼه les sourcils وریځې le nez پزه یا پوزه l'oreille غوږ les oreilles غوږونه le front تندی les cheveux ویښتان la lèvre شونډه les lèvres شونډې la lèvre یو شونډې ته وایي les lèvres 2 شونډې la langue ژبه les dents غاښونه
د نن ورځې درس مو تر همدې ځایه پورې و. الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي او یو څه ترې یاد کړئ. او په اخره کې د ټولو وروڼو او خویندو څخه هیله کوم چې د دغې ویډیو لاندې په کمنټونو کې یو مثال په همدغه د بدن په غړو کې ورکړئ. مثلا دلته ما 3 مثالونه ورکړي دي. j'ai mal à la tête. زه سر درد لرم. دویم مثال j'ai les cheveux noirs. زه تور ویښتان لرم. j'ai des belles dents. زه ښایسته غاښونه لرم. په اخره کې بیا یو ځل یادونه کوم چې هغه ټول وروڼه او خویندې چې زموږ د یوټیوب دغه چینل یې سبسکرایب کړی دی او سبسکرایب سره که فکر مو وي په خوا کې دغه د زنګ علامه ده، که چېرته په دې مو نه وي کلیک کړی نو په دې هم در سره کلیک کړئ چې هره نوې ویډیو ټولو ملګرو ته په یو ځای باندې ورځي. باقي مو وخت نه نیسم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او باد اوسئ. د الله په امان. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.